السلام علیکم. زما نوم جلیل افریدي دی او تاسو پښتو ډاټ ټي وي اورئ لګیا یئ. نن زموږ پیله خبر چې تاسو سره موږ شیر کوو هغه د روس حوالې څخه دی چې چېرته د کرونا د لاسه نوي چې کوم دي 10,000 کسان بیمار شوي دي او هلته ټوټل چې کوم کسان اوسه پورې بیمار شوي دي د هغې تعداد تقریبا 6 لکه شولو او په هغې کې 615 تنان چې کوم دي په روس کې مړه شوي دي د هغې نه او په روس کې چې دی هغه د دنیا تقریبا 4م هغه د ملک دی چې چېرته د کرونا چې کوم مریضان دي هغه ډېر زیات شوي دي خو حکومت چې دی هغه دا لا فیصله نه ده کړې چې هلته لاکډاون کوي که نه کوي. نو روس چې کوم دی هغه د کرونا نه فلحال ډېر سخت پریشانه دی. او زمونږ دویم خبر چې کوم دی هغه د اسرائیل حوالې سره دی چې د چا جهازونه چې کوم دي هغه د لبنان د پاسه نه تیر شوي دي او خلک هلته ډېر یریدلي او بل دا چې ورسره د هغې جهازونو نه چې کوم میزایلونه هم فایر شوي دي هغه په سیریا باندې هلته لګېدلي دي. نو خو هلته د وجلو هغه خو د خلکو د مړ کېدلو اطلاعګانې خو نه دي راغلې خو د سیریا چې کومه علاقه یې ټارګېټ کړې وه د هغې نوم محصاف دی او د سیریا حکومت دا وایي چې زمونږ د چې کوم ایر ډیفنس سیسټم دی هغه د اسرائیل هغه میزایلونه یې په هوا کې هم ویشتي وو خو هغوی دا وایي چې اسرائیل زمونږ خلاف چې کوم دی که نه جارحیت کوي او زمونږ سره زیاتې کوي لګیا دی. او نن تاسو ته پته ده چې د عیسایانو چې کوم دی د کرسمس ورځ هم ده نو په لبنان کې د عیسایانو ډېر تعداد دی نو هغې هم په ډېر خفګان ظاهر کړی دی. بل خبر زمونږ چې کوم دی هغه د لیبیا حوالې څه دی چې چېرته خلیفه هفتار چې دی هغې ترکي ته ویلي دي چې تاسو دا خپل تنان چې دلته راستوئ د دې نه تاسو منع شئ تاسو زمونږ په ملک کې چې دی ګوتې مه وهئ. او د ترکي هغه چې کوم دی پارلیمنټ دا ویلي دي چې را روانه 13 میاشتې به چې کوم دی مونږ به په لیبیا کې د خپل امن راوستلو د شیانو کولو هغه به کوو کوشش کوو خو خلیفه هفتار چې کوم دی هغه دا وایي چې ترکي ته پکار نه دی چې هغه په نورو ملکونو کې د نورو ملکونو په اندروني مسایل کې چې کوم دی که نه ګوتې وهي. ترکي یو داسې ملک دی چې په دنیا کې په ډېرو ملکونو کې دی وخت چې کوم دی خپل ښه کارونه هم کوي د امن راوستلو کوشش هم کوي. د اسرائیل حوالې سره هم نن ترکي دا ویلي دي چې بی موږ غواړو چې د اسرائیل څخه تعلقات جوړ کړو خو اسرائیل په کار دی چې د فلسطینیانو خپل حقوق چې کوم دي هغه هم هغې ته ورکړي نو که هغه هغې ته ورکړي نو موږ ته هېڅ هغه نشته دی چې ترکي او هغه چې کوم دی اسرائیل راڅخه خپل تعلقات ښه کړي. دا خبره نن د ترکي صدر کړې وه. زمونږ چې کوم 4م خبر دی هغه د فلیپین حوالې سره دی چې هلته نن زلزله راغلې وه او د هغې چې کوم زور و هغه 6.3 مطلب 6.3 چې کوم دی که نه میګنیټیوډ نو دا چې کوم دی هلته بلډینګونه هر څه ډېر خوځولي او هلته هم نن د چې کوم عیسایان دي هغې د خپلې کرسمس هغه کولې چې به کوم وخت دا زلزله راغله او ټول بلډینګونه ډېر زیات وخوځول په خلکو باندې ډېره یره تېره کړله او هغه دی خو د مرګونو هېڅ اطلاعات نه دي شوي څوک پکې مړه شوي نه دي څه دارنګې هغه نه دی راغلی لا اوسه پورې خبر خو بس دا دی چې خلکو باندې ښه ټیک ټاک یره تېره کړله او دا د الله شکر دی چې هلته مرګونه ونه شول. د نن دپاره بس دا زمونږ 4 غټ خبرونه او مونږ چې تاسو سره شیر کوو که تاسو مونږ ته ایمیل راستوئ زمونږ ایمیل اډرس دی info@pakhto.tv. ډېره مننه. السلام علیکم.